السلام علیکم ورونو، لکه څرنګه چې په تېره ویډیو کې موږ د ویش قابلیتونه وپېژندل، نو نن موږ راځو تجزیه پېژنو. د تجزیې د پېژندلو څخه مخکې موږ دلته د اعداد دوه اقسام نور پېژنو. اول دی لومړني اعداد یعنې پرایم نمبرز. لومړني اعداد هغه اعداد دي چې د خپل ځان او یو څخه بغیر نور په یو عدد هم د ویش قابلیت ونه لري. لکه موږ سره دی 14. 14 داسې یو عدد دی چې صرف په 14 ویشل کېږي پوره، او په یو باندې پوره ویشل کېږي. نور په یو عدد هم د پوره د ویش قابلیت نه لري. اوس دوه درې مثاله پکې نور ګورو، لکه 18. 18 هم همداسې دی، 19 او 21 او داسې نور. د لومړني اعدادو سیټ د 2 3 5 اوه 9 11 14 او داسې نور. دا د لومړني اعدادو یعنې پرایم نمبر سیټ دی. اوس راځو مرکب اعدادو ته. مرکب اعداد هغه اعداد دي چې د خپل ځان او یو څخه بغیر په نورو اعدادو هم د ویش قابلیت ولري. لکه 8. 8 داسې یو عدد دی چې په 8 باندې هم پوره ویشل کېږي، په 4 باندې هم پوره ویشل کېږي، په 2 باندې هم پوره ویشل کېږي، په 1 باندې ویشل کېږي، او یعنې مضربونه یې د 1 او 8 نه بغیر نور هم لري. نو دې ته مرکب اعداد وایي. او مرکب اعدادو کې دوه درې مثالونه نور ګورو، لکه 12. 2 شپږ یعنې په 2 هم ویشل کېږي، شپږو باندې په 12 باندې ویشل کېږي، په 1 باندې خو حسم کېږي. نو د 1 نه بغیر په 2 او شپږو باندې ویشل کېږي. نو دا یو مرکب عدد شو. او لکه 10. 10 چې کوم دی 2 ضرب 15 یعنې په 2 پوره ویشل کېږي، 15 باندې هم. بل راځو 50. 50 هم یو مرکب عدد دی، هم په 2 ویشل کېږي، هم په 5 ویشل کېږي، هم په 10 ویشل کېږي، هم په 50 ویشل کېږي. یعنې 5 د 2 1 او 50 څخه بغیر نور مضربونه هم لري. اوس راځو د مرکب اعدادو سیټ چې کوم دی مساوي کېږي د 4 شپږ 8 9 10 12 14 او داسې نور. مرکب اعداد هغه اعداد دي چې د یو او خپل ځان څخه بغیر په نور باندې هم وویشل شي. او لومړني اعداد هغه اعداد دي چې د یو او خپل ځان څخه بغیر په نور یو عدد باندې هم د ویش قابلیت ونه لري. یو عدد موږ سره نه اولیه عدد دی او نه مرکب. اوس راځو تجزیه ته. تجزیه فیکټورایزیشن. تجزیه یعنې فیکټورایزیشن. تجزیه د یو عدد ضربي عواملو پیدا کولو ته تجزیه وایي. لکه موږ سره دی 12. موږ ویو چې دا 12 کوم دوه عددونه ضرب شوي چې 12 دې لاسته راغلی. نو موږ دې لپاره چې د دې ضربي عوامل یعنې مضربونه پیدا کړو د تجزیې څخه کار اخلو. دا به داسې پیدا کوو چې موږ تجزیه په 2 شکلو کولی شو. اول داسې کوو چې 2 خطونه کش کوو. اوس سوچ کوو چې 12 په 2 د ویش قابلیت لري که نه. د 2 څخه شروع کړئ او داسې مخکې ورځئ تر 12 پورې ګورئ. هر عدد کوي موږ سره د 2 نه به شروع کوو او 12 پورې به ګورو چې په کوم د ویش قابلیت لري. که په 2 لري په 2 یې ویش. اوس 12 په 2 باندې لري 2 ضرب شپږ. اوس دلته چې کوم عدد شو دا پرېږدئ، دې خوا راځئ. دا چې نور نه ویشل کېږي چې پوهېږو چې دا نور اولیه عدد شو، بیا دلته راځو. شپږ چې کوم دی په
په 2 باندې هم د ویش قابلیت لري او په 3 باندې خو موږ ویل چې د کوچني څخه به شروع کوو نو په 2 باندې ویشو 2 ضرب 3 نو دا چې کوم دی اوس راخلو دا 3 واړه دا کوم چې بیرون طرف لراځي دا چې خپل کې موږ ضرب کو دینه بیرته 12 لاسته راځي 2 ضرب 2 4 ضرب 3 12 یا داسې کولی شو چې اوس که موږ د 2 څخه شروع نه کړو نو جواب یې داسې راځي چې 3 ضرب 4 مساوي کېږي 12 ها دا اول شکل د تجزیه دویم شکل د تجزیه داسې دی چې په دې طریقې موږ حل کولی شو لکه 12 به دننه ولیکئ دلته به اوس 12 ته وګورئ د کوچني عدد څخه شروع کړئ تر 12 پورې وګورئ چې په کوم باندې د ویش قابلیت لري اوس په 2 باندې زه ټیک کوم 2 کوم چې ضرب کوئ پکې 2 شپږ 12 شپږ به دلته لیکئ 2 شپږ 12 داسې اوس بیا په 2 کېږي 2 3 شپږ اوس بیا په 3 کې 3 نو اوس دا خپلو کې دلته چې کوم عددونه راځي دا خپلو کې ضرب کوي 2 ضرب 2 ضرب 3 2 ضرب 2 4 ضرب 3 مساوي 12 اوس یو بل عدد پکې حل کوو لکه 800 ول په دې طریقه حل کوو د 2 څخه شروع کوو 2 ضرب 400 اوس راځو 2 ضرب 200 2 ضرب 100 2 ضرب 50 دا 50 دلته راوړم بیا 2 ضرب 15 اوس 15 داسې یو عدد دی چې په 2 نه ویشل کېږي نه په 3 ویشل کېږي نه په 4 په 15 ویشل کېږي په 15 ویشو اوس 15 ضرب 15 15 15 اوس چې دا بهر طرف له کوم عددونه راغلي دا خپلو کې ضربو 2 دی دا 2 دی ورپسې دا دی بیا دا دی 50 ما دلته راوستی نو هغه موږ نه الو دې ځای نه اوس راځو بیا دغه 2 دی بیا 15 دی او اخرنی عدد چې دلته راسي هغه هم اخلو ورسره او 15 دی اوس یې خپلو کې ضربو 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 4 ځل 2 هغه شو یو ځل دا دی 15 او 15 2 ځل دی ضرب 15 ضرب 15 نو 2 2 4 4 2 8 8 2 14 2 2 دیش اوس 2 دیش دا 15 15 راولي 2 دیش سره ضرب کو 2 دیش ضرب 15 ضرب 15 2 دیش ضرب 15 15 2 لس یو حاصل 15 3 15 لس او یو 14 یو سلو شپېته یو سلو شپېته ضرب 15 15 صفر صفر 15 شپږ دېرش 3 حاصل 15 او 15 او 3 8 بیرته جواب موږ سره 800 راځي یعنی تجزیه نه چې موږ سره کوم عدد لاسته راځي د هغې د ضرب حاصل بیرته هماغه عدد دی یعنی د تجزیه په مرسته موږ د یو عدد ضربي عوامل پیدا کوو اوس یې په بله طریقه حل کوو په بل شکل په جواب کې به په یو طریقه کې هم فرق نه راځي د دواړو جواب به یو وي اوس دلته راځو 800 2 دی 400 بیا 2 دی 200 بیا 2 ضرب 100 2 ضرب 100 200 2 ضرب 50 100 2 ضرب 50 50 5 ضرب 15 15 5 ضرب یو 15 اوس دا خپلو کې ضربو 2 2 4 4 2 8 8 2 14 14 2 2 دیش 2 دیش ضرب 15 یو سلو شپېته یو سلو شپېته ضرب 15 800 نو دا وه د تجزیه طریقه د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ پیج لایک کړئ د یوټیوب صفحه د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ډېره مننه او د ملګرو سره یې هم شریک کړئ او که تاسو څه سوال لرئ نو هم یې کمنټ کې لیکلی شئ او هم موږ ته پیج له میسیج کولی شئ انشاءالله چې په آینده ویډیو کې به د هغې جواب تاسو له درکوو